تازه خبر ملا محمد حسن اخوند له څو میاشتې رخصتۍ وروسته له کندهار څخه کابل ته ورسید او خپلې دندې ته ادامه ورکړل. دا چې څنګه او ولې بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، اریانا پلس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د طالبانو رئیس الوزرا له کندهار څخه له 2 میاشتني سفر وروسته کابل ته راستون سو. د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمي وایي چې د دې ډلې مشر ملا محمد حسن اخوند له آرام او درملنې وروسته کابل ته راستون سوی دی. ښاغلي کریمي په ټویټر کې یو ویډیویي کلیپ خپور کړی او لیکلی یې دي چې ملا محمد حسن اخوند د طالبانو د مشر امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخوندزاده په امر نن دوشنبه د سرطان 26مه کابل ته راستون سو. نوموړي زیاته کړه چې ملا محمد حسن اخوند به د رئیس الوزرا په توګه خپلې دندې ته له رسېدو سره سم ادامه ورکړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد 2 میاشتې وړاندې اعلان وکړ چې ملا محمد حسن اخوند د کوچني اختر په رخصتیو کندهار ته تللی او هلته د ناروغۍ له امله استراحت کوي. طالبانو د ملا محمد حسن اخوند ځایناستی مولوي عبدالکبیر ټاکلی و او د رئیس الوزرا په توګه یې دنده ترسره کول. قدرمنو لیدونکو، تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره همدغه روانه ویډیو کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.